د خوست ترافیکو مدیریت مسؤلین وایي لا هم د موټرو د ثبت پروسه روانه ده او خلک کولی شي خپل موټر په قانوني ډول ثبت، پلیټ او د ګرځېدو اسناد واخلي. دا چې په خوست کې څومره موټر ثبت شوي او پلیټونه ورته راغلي، په اړه د خوست ترافیکو مدیر مولوي خیالي خان وایي تقریبا د 11,000 نه موږ وسایط زیات ثبت کړي دي په رسټارټ شرکت کې، او په دغه کې د جواز سیر او د نمبر پلیټ پروسه هم شروع شوه چې دا د تاسو اوس هغه رقم چې شاهدین یې دا چې د شخصي نمبر پلیټ چې دي 3,415 یا موږ ته راغلي دي، او د لارۍ نمبر پلیټ چې دي 250 او د بس چې دي 50 نمبر پلیټ دا موږ ته اوس راغلي دي او توزیع لګیا ده چې موږ دغه شروع کړو خلکو ته. د ټرافیکو مسؤلین زیاتوي ښار ته په ټولو داخلېدونکو عبوري دروازو او چیک پوینټونو کې د موظفو کسانو له لوري موټر کتل کیږي او هغوی چې قانوني اسناد او پلیټ نه لري موټر یې ضبط کیږي او د تګ راتګ اجازه نه ورکول کیږي. بلخوا د موټرو مالکین هم خوښ دي او زیاتوي د موټرو په قانوني ثبت او ګرځېدو سره به په ټولنه کې د بېلابېلو جرایمو مخه ونیول شي. دا چې تقریبا در نیمې میاشتې د دغې پروسې ونیوې او باقي مطلب یې 1.5 میاشت تقریبا دا پاتې ده چې په دا کې څومره موټر ثبت شول هغه به ثبتېږي او اضافه که تمدید د وخت یې موږ ته راکړو خو ښه په ښه کنې هغه موټر به نیول کېږي. دا په داسې حال کې ده چې له دې مخکې هم دا ډول موټرو ته 15 کلن اسناد ورکړل شوي وو، خو دا چې اسلامي امارت یو ځل بیا په افغانستان ولکه ټینګه کړه، په ټولنه کې د غلا، قتل، نشهیي موادو د قاچاق او نورو جرایمو د مخنیوي په موخه یې د شخصي موټرو د ثبت لړۍ پیل کړه چې له یوې خوا د دولت خزانې ته د عوایدو د جمع کېدو سبب کیږي او بل پلو خلک په آزاد ډول هر چیرې چې وغواړي خپل موټر بیولی شي.